السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې راځئ چې درس شروع کړو. زموږ نن درس دی یو مخابره ده د اخیستونکي او خرڅوونکي په منځ کې. راځئ چې درس شروع کړو. وانداخ معنی خرڅوونکي، اشاتوز معنی اخیستونکي ښځه ده. اشاتوز ښځې لپاره استعمالیږي، اشاتوخ نارینه لپاره استعمالیږي. وانداخ خرڅوونکي خو نارینه یعنی مذکر. وانداخ. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour, je peux vous aider? Bonjour, je peux vous aider? پلورونکي: سلام، زه ستاسو سره مرسته کولی شم؟ Bonjour معنی ستړی مشئ، سلام یا سهار مو په خیر، د ټولو لپاره استعمالولی شو. Je peux زه کولی شم vous aider چې تاسو سره کومک وکړم یا مرسته وکړم. Acheteuse: Oui, je voudrais essayer ces chaussures. Oui, je voudrais essayer ces chaussures. Oui, je voudrais essayer ces chaussures. اخیستونکي: هو، زه غواړم دا بوټونه په پښو وازمویم. Oui معنا هو، je voudrais زه غواړم، essayer چې وازمویم، ces chaussures معنا دغه بوټونه، ces chaussures دغه بوټونه. Vendeur: Oui, quel est votre pontour? Quel est votre pontour? Oui, quel est votre pontour? پلورونکي: هو، ستاسو د بوټونو نمبر یا اندازه څه دی؟ وی معنا او، ښه. هو. quel est votre چې دی یعنی څومره دی ستاسو د بوټونو، یعنی پونتوخ معنا نمبر. د پینټ شیټ او د نورو شیانو سایز یعنی اندازې لپاره تای استعمالیږي، خو لیکن د بوټونو لپاره پونتوخ استعمالیږي. Acheteuse: 38 38 38 اخیستونکي: اته دېرش. 38 معنا اته دېرش. Vendeur: Vous le noir? Vous le voulez noir? En noir وبخیر. Vous le voulez en noir? Vous le voulez en noir? Vous le voulez en noir? پلورونکي: تاسو په دې کې تور رنګ غواړئ، یعنی د بوټانو تور رنګ غواړئ. وو معنا تاسو، لیوولي معنا دا غواړئ، یعنی په دې کې غواړئ. اون واخ معنا په تور رنګونو کې. لیوولي معنا دا غواړئ، اون واخ معنا په تور رنګونو کې. مطلب دا دی چې بوټان په تور رنګونو کې غواړئ. Acheteuse: Vous les avez en d'autres couleurs? Vous les avez en d'autres couleurs? Vous les avez en d'autres couleurs? اخیستونکي: تاسو په دې کې نور رنګونه لرئ یا تاسو دا بوټان په نور رنګونو کې لرئ. Vous les avez معنا تاسو دا لرئ. en d'autres couleurs معنا په نور رنګونو کې. Vendeur: Oui, je les ai aussi en blanc. Oui, je les ai aussi en blanc. Oui, je les ai aussi en blanc. پلورونکي: هو، زه په دې کې سپین رنګ هم لرم. وی معنا او، je les ai زه دا لرم. aussi en blanc همدارنګه په سپین رنګونو کې هم لرم، یا دا رنګ دا بوټان په سپین رنګونو کې هم لرم. Acheteuse: En noir ça ira. En noir ça ira. En noir ça ira. اخیستونکي: په تور کې دا به ښایي. اون واخ معنا په تور رنګ کې، سایغه معنا دا به ښایي. او مثلا دا سایغه یو داسې اصطلاح ده چې مثلا یو شی لپاره چې دا به ښه دی یا دا ښه دی، دا لپاره استعمالیږي. یو شی اخلي او دا ښه دی، دا چلیږي. سایغه دا چلیږي، دا به ښایي. صحیح شو. Vendeur: Vendeur معنا اوس vendeur ورته ځواب ورکوي. Asseyez-vous, j'arrive tout de suite. Voilà le cuir et un peu raide. Asseyez-vous, j'arrive tout de suite. Voilà le cuir et un peu raide. Asseyez-vous, j'arrive tout de suite.
voilà le cuir est un peu raide پلورونکی تاسو کینئ زه ډېر ژر راځم دا دی سرمنې لږ شاخ ده asseyez-vous تاسو کینئ j'arrive tout de suite فورا رسیږم یا زه ډېر ژر راځم j'arrive معنا زه راځم زه رسیږم ډېر ژر tout de suite معنا ډېر ژر فورا voilà دا دی le cuir مثلا چرم یا سرمنې چې دی et د انبوغت لږ شاخ دی le cuir معنا سرمن یا چرم چې مونږ تاسو ورته وایو ای خو ورب دی پوهیږئ چې د شتون دلالت کوي یعنی شتون باندې دغه کوي ای معنا د انبوغت لږ شاخ acheteuse ils me font mal elles me font mal elles me font mal اخیستونکې دا مې پښې خوږوي ال معنا د بوټانو باندې دغه کوي چې بوټانو په ځای ضمیر استعماله ال هغوی مفهوم مال یعنی زما خپې خوږوي یا خپې مې درد کوي پکې خپې مې خوږوي vendre je vais chercher la taille au-dessous c'est mieux je vais chercher la taille au-dessous c'est mieux je vais chercher la taille au-dessous c'est mieux پلورونکی زه به یې لوی نمبر یا لوی اندازه ولټوم دا به ښیي یعنی je vais chercher زه به ولټوم la taille au-dessous معنا لوی نمبر یا لوی اندازه یا لوی سایز کې به وګورم یعنی یو څو نمبره به درته لوی وګورم په همدې بوټانو کې c'est mieux آیا دا بهتره ده دا ښه ده acheteuse oui non ce n'est pas ce que je cherche oui non ce n'est pas ce que je cherche oui non ce n'est pas ce que je cherche اخیستونکی هو نه دا هغه څه نه دی چې زه یې لټوم oui معنا او no معنا نه ce n'est pas دا هغه ce n'est pas ce que je cherche ce n'est pas دا هغه نه دی ce کوم چې je cherche زه یې لټوم vendeur vous cherchez quoi exactement vous cherchez quoi exactement vous cherchez quoi exactement پلورونکی تاسو دقیقاً څه لټوئ vous cherchez vendeur پلورونکی vous cherchez تاسو لټوئ quoi یعنی څه exactement دقیقاً تاسو کوم یو شی لټوئ exactement دقیقاً acheteuse j'ai besoin d'une paire de chaussures que je peux porter en soirée et avec lesquelles je pourrais marcher assez longtemps sans avoir mal aux pieds. Acheteuse. J'ai besoin d'une paire de chaussures que je peux porter en soirée et avec lesquels je pourrais marcher assez longtemps sans avoir mal aux pieds. J'ai besoin d'une paire de chaussures que je peux porter en soirée et avec lesquels je pourrais marcher assez longtemps sans avoir mal aux pieds. اخیستونکی زه یو جوړه بوټونو ته اړتیا لرم چې زه وکولی شم د ماښامنۍ یعنی په ماښام کې میلمستیا کې واغوندم او زه وکولی شم چې د ډېرې مودې لپاره په کې وګرځم پرته له دې چې زما پښو ته زیان ورسوي وبخښئ دلته غلط شوی د ماښامنۍ میلمستیا دلته مطلب یې دا چې je peux porter زه وکولی شم چې واچوم en soirée معنا ماښام د میلمستیا دغه شوی دی اوس راځئ په لغت معنا کو acheteuse j'ai besoin d'une paire de chaussures زه ضرورت لرم یو جوړه بوټانو ته j'ai besoin معنا زه ضرورت لرم d'une معنا یو paire معنا جوړه d'une paire یو جوړه de chaussures معنا د بوټانو کو چې je peux چې زه وکولی شم پوختې چې واچوم یا واغوندم en soirée ماښام en soirée معنا په ماښام کې et avec lesquels
او کوم یو سره چې ژوپوغې زه وکولی شم مارشې معنا پیاده روي او قدم وهل. assez longtemps معنا کافي اوږده وخت. لونتون سه مطلب داره چې لږ زیاد وخت، 1 ساعت 2 ساعت، یعنی چې زیاد وخت پیاده روي کوم خپې مې دردونه کی. sans avoir mal au pied چې خپې مې دردونه کی. sans معنا پرته، بغیر، avoir د درلودلو، mal au pied په خپو کې درد. مطلب داره چې په خپو کې یعنی دردونه لرم، خپې مې دردونه کی. پرته له دې چې خپې مې درد وکړي باید زه کافي وخت حرکت وکړم او قدم ووهم. دا زمونږ درس امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. دا مخابره چې د یو اوږده دی او که چیرې اوس ټول همدې ویډیو کې دغه کمه ویډیو بیا ډېر اوږده کېږي او نیمه برخه مې دلته تاسو لپاره تشریح کوو، نیمه برخه انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به تاسو لپاره تشریح کوم. که چیرې ویډیو مو خوښ شو نو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني. خپل نظر مو په کمنټ کې راته ولیکئ او چینل سبسکرایب کړئ، زنګ په علامه باندې کلیک کړئ، آل په نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ چې هر کله مونږ یو نوی ویډیو شیر کوو نو تاسو ته ورسیږي، تاسو ته یو خبرداری درشي او تاسو ووینئ. په مو خامخا ښه وخت او ښه ژوند ولرئ.